په خوست کې پروژه کې له غریبو او بېوزله کسانو سره د خوراکي توکو د مرستو په دوام یو خصوصي سوداګریز شرکت 100 دا ډول کسانو سره د خوراکي توکو د بستو مرسته وکړه. د برنامې د منتظمینو په وینا په هیواد کې د بېوزلۍ لوړې کچې ته په کتو دوی د روژې په روانه میاشت کې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په ورته توګه د مرستو د ویش برنامې لري. دا د روژې مبارکه میاشت دا بېوزله غریب خلک دي. موږ د نورو تجارو نه دا غوښتنه کوو چې د خلکو سره د غریبو د بېوزله خلکو سره مرستې وکړي. د خوست اوسیدونکي بیا د لنډمهالو مرستو پر ځای له نړیوالو بنسټونو، اړوندو ادارو، سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خلکو د اقتصادي ځان بسیاینې په خاطر هغوی ته د کار دایمي فرصتونه برابر کړي. مؤسسې حکومت باید د افغانانو لپاره داسې کار وکړي لکه شرکتونه جوړ کړي چې ترڅو د زموږ د هېواد د ځوانان چې دي په هغې کې مصروف واوسېږي. عموما پروژې میاشت کې د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په شان په افغانستان کې هم ځینې پانګوال او د خیر ښېګڼې بنسټونه خپلو امکاناتو ته په کتو بېوزلو سره مرستې کوي، خو په افغانستان کې د بېوزلۍ کچې ته په کتو یې په دې مرستو اړتیاوې نه پوره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو ویلي سږکال د بودیجې د کمښت له امله به تر 7 میلیونو ډېر اړمن افغانان له بشري مرستو بې برخې پاتې شي.